السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو درواخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړئ. او دوستانو د فیسبوک پیج جوړول ډیره اسانه ده. په دې ویډیو کې به تاسو درواخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو ولر به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو په دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو لاندې تاسو د پیجز په نامه یو اپشن درکوي، په دغه پیجز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیجز اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته هغه ټول پیجونه راوړي کوم پیجونه چې تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې جوړ کړی وي. نو پیله لګور موږ په خپل فیسبوک اکاونټ کې یو پیج جوړ کړی دا هغه د میسټر په نامه باندې ده. نو راځو دلته بس نوی پیج جوړو. نو پورته ګوره کریټ بټن ده، په دغه کریټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به لاندې تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته ګوره تاسو ته وایي وات ډو یو وانټ ټو نیم دیس پیج، وایي دغه پیج ته تاسو څه نوم ورکوئ او دغه پیج وایي تاسو په څه نامه جوړوئ. نو مثال دغه پیج زه د مسټر خان په نامه جوړوم، نو دلته به سمپل تاسو پیج په هر نامه جوړوئ هغه نوم به تاسو ورکړئ. لاندې بیا نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره بیا تاسو ته وایي ویچ کیټګوري بیسټ ډسکرایب دیس پیج، وایي دغه پیج د چیش په باره کې د هغه کیټګوري دلته سلیکټ کړئ. یعنې وایي په دې پیج کې تاسو کوم پوسټونه به بیا بعد کې کوئ. مثال په دې کې وایي تاسو د ګیمینګ ویډیوګانې ورکوئ، یا مثال په دې کې تاسو د ایجوکیشن پوسټونه کوئ، هغه کیټګوري سمپل دلته تاسو سلیکټ کړئ. نو اوس مثال که چیرې تاسو په دې کې د ګیمینګ ویډیوګانې ورکوئ مال د گیم کې ولیکئ نو ګوره ماته د گیم ریلیټډ کیټګوري راوړه. ګوره وایي ګیمر، مثال تاسو ګیمر یاست بیا دلته سمپل تاسو ګیمر سلیکټ کړئ. که چیرې دلته تاسو گیم پبلش کوئ نو گیم پبلشر سلیکټ کړئ، او که چیرې تاسو د ګیمینګ ویډیوګانې ورکوئ دلته تاسو ویډیو گیم سلیکټ کړئ. یا که چیرې دا سکول لپاره تاسو دغه پیج جوړوئ دلته تاسو سمپل سکول سلیکټ کړئ. نو دغه رقم دوستانو که چیرې تاسو په دې کې د سپورټس ویډیوګانې ورکوئ دلته تاسو سپورټس کې ولیکئ تاسو ته د سپورټس ریلیټډ کیټګوري راوړي. نو دغه رقم مثال زه دلته راځم سپورټس ټیم سلیکټ کوم، نو دغه رقم دغه کیټګوري تاسو سلیکټ کړئ. دا پروا نه لري دا بعد کې بیرته تاسو ایډیټ کولی شئ، بیرته تاسو چینجولی شئ. نو دلته سمپل تاسو کیټګوري سلیکټ کړئ، لاندې بیا نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره بیا تاسو ته وایي ډو یو هیو ا ویب سایټ فار مسټر خان، وایي دغه پیج دغه مسټر خان پیج ویب سایټ لري که نه لري. که چیرې لري خو ورې کړئ، او که چیرې نه لري پورته ګوره سکیپ بټن ده، په دغه سکیپ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. او دوستانو دغه سټینګونه ضروري نه دي، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه سټینګونه بعد کې وکړئ نو پورته ګوره بیا سکیپ بټن ده، په دغه سکیپ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته وایي اډ ایمیجز ټو دیس پیج، وایي دغه پیج ته تاسو پروفایل پکچر او کور ورکړئ. نو هر پروفایل سیم په دروي هغه پروفایل تاسو دلته په ودروي، او هر کور سیم ورکوي هغه کور تاسو دلته په ودروي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سي مالته هم کور په ودروي هم پروفایل پکچر په ودروي. نو لاندې ډن بټن په دغه ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی سي موږ سره د مسټر خان په نامه باندې پیج جوړ سو. نو سم هر وخت بیا دغه پیج خلاصوي ګوره بیا تاسو راځي په دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په پیجز اپشن باندې تاسو کلیک کوئ. کله تاسو په پیجز اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو پیج راوړي. ګوره دغه پیج د مسټر خان په نامه باندې ده، په دغه پیج باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه پیج باندې کلیک وکړئ نو اوس که چیرې تاسو غواړئ په دغه پیج کې نوې پوسټ وکړئ نو ګوره دوستان دلته ورته لیکلی ده پوسټ، په دغه پوسټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پوسټ اپشن باندې کلیک وکړئ لګور تاسو تصویران ویډیو ورکولی شئ، دلته بیا سمپل ساده پوسټ ورکولی شئ، بیک ګراوند ته رنګ ورکولی شئ، دلته تاسو لایو تللی شئ. نو دغه رقم بیا سمپل ګوره په دغه کونج کې شیر بټن، په دغه شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو په هغه پیج کې به هغه پوسټ شیر شي. او که چیرې دوستانو د سټینګونه بیرته ور ایډیټ کول نو دا به تاسو څنګه ایډیټ کوئ. ګوره په دغه کونج کې درې ډیټ اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي ګوره په دې کې بیا یو اپشن ده ایډیټ پیج انفو، په دغه ایډیټ پیج انفو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره بیرته تاسو نوم ور چینجولی شئ، دلته ګوره بیرته تاسو کیټګوري ور چینجولی شئ، ویب سایټ ورکولی شئ، ډسکرپشن ورکولی شئ، فون نمبر ورکولی شئ، ایمیل اډرس ورکولی شئ. یعنې هغه کوم سټینګونه چې اول غوښتو هغه سټینګونه بیرته دلته موږ ایډیټ کولی شو، بیرته بیا دلته موږ چینجینګ کې راوستلی شو. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره
په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.